چې محترم مسلمانانو زستاسو د خپل میلما ترمنځ حایل کېدل نه غواړم. صرف یو اعلان ستاسو وړاندې کوم. د زیارت په شپه باندې په بابر بابا کې به انشاءالله ختم القرآني نثار علي کاری صاحب ما ته ووې ټولو ته دعوت دی، ای پکې شرکت وکړي بابر بابا کې. او دویم خبره ده چې انشاءالله العزیز ان قریب خپل مهمان خصوصي هغه سټیج ته راغواړم. حاضرینو زمونږه مهمان خصوصي هغه انسان دی چې کله زمونږه مناظر ملت حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب چې کله هغې د ثوابې په ځمکه باندې خپګ دي نو دا مرد مجاهد به ورسره څنګ په څنګ باندې رواني. او الحمدلله نور اکابرین کو کاری اکرام الحق صاحب وي یا مفتی سردار علی حقانی صاحب وي، الحمدلله دی ورسره په هر پروګرام کې څنګ په څنګ باندې ولاړ وي. او تحدیث بن نعمت په تور زه ستاسو وړاندې عرض کوم، ما ورته خپل رور ویلي خو ما ته زمانه زیات خپل رور ویلی دي. بلا تاخیر زه د نوجوانان احناف سرخیل حضرت ډاکټر فضل رافع صاحب دامت برکاتهم العالیه ته ډیر په ادب سره درخواست کوم چې هغې راشي زمونږ استاسو وړاندې قال الله قال رسول بیان کی حافظ ډاکټر فضل رافع دامت برکاتهم العالیه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بدلوي په دنیا دین او ایمان ولی، بدلوي په دنیا دین او ایمان ولی، نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولی. همیشه په ځای د شکر شکایت کړي، همیشه په ځای د شکر شکایت کړي، منکریږي په عطوا د سبحان ولی. در بخلی رب د هرې چارې توان دی، در بخلی رب د هرې چارې توان دی. په دې توان کې ته ځان بولې ناتوان ولې. غیر مینې دې په زړه باندې امبار کړې، غیر مینې دې په زړه باندې امبار کړې. نه نباسې په کعبه کې بوتان ولې. نو بد په بدو خپیماني کاندي رحمانه، بد په بدو خپیماني کاندي رحمانه. ته لانش ولې په بدو خپیمان ولې. په اخلاص او په محبت باندې درود شریف وایرونو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، خصوصاً برادر مکرم استاذ مکرم حضرت د دې مدرسې محتمم جناب حضرت مولانا ظاهر شاہ صاحب
او د هغې ملګري مولانا فرهاد علي صاحب، جناب حافظ فاروق زاده صاحب، جناب مولانا شهاب علي حافظ صاحب، جناب مولوی گوهر علي صاحب، او زمونږ د سترګو یخوالې زړه ته نږدې مولانا ظهیر شاه صاحب او مداحین مصطفی لطیف الله خاکسار صاحب او جناب مولانا احمد علی شاکر صاحب، الله تعالی دې ستاسو د ټولو دا راتګ په خپل دربار کې قبول کړي. یقیني تاسو هم ستړي یې، تاسو به چې دا مولان خو ټوله ورځ دمئ ودئ او خوبونه کوي او ماسختن مونږ زمیندار یو ټوله ورځ مو کارونه کړي دي، غوبل هم کړي دي او غنمانو سنبال کړي دي او ما ته پته ده زمونږ دا زمیندار خلک زمونږ د کلي کې یو پیس صاحب لږ زوی پول عمر دی خو ډېر ټیټ قرآن ورته یاد دی او ورونو په زمیندارۍ کې یاد کړی دی. نو هغه زمونږ سره خوا یو کلی دی نارنجې کلی، تاسو به نوم اورېدلی، هغې ته لږ ختم یې کوو. نو چې اوداسې کوو نو هغه دا نوجوان طبقه خو پکې اکثر مست دي، وي دا بوډا سړی به موږ له سره درې شپو ختم وکړي. هغه واورېد، هغه لکې وی ورګه زه به دله اوداس وکړم خو چې زه ودرېږم. چې څنګه ودرېدو نو په لومبي رکعت کې ورته 15 سپارې ووې او لا روانو لا مخکې ته هلته یو زیارت دی میرشاهي بابا ورته خلک وایي، یو زمیندار پکې شاته آواز وکوي میرشاهي بابا راکته کې، هسې نه چې تاسو هم داسې آواز وکړئ چې یا خدایا مولان خورونو د دین خبرې خوږي، د رمضان برکتي میاشت ده، الله تعالی دې د دې دا برکت تاسو ته درکړي. او یقیني ډېر خوشحاله شوم چې په دې خوشي بیابان کې په دې ښکلې مدرسه کې د قرآن کریم ختمونه جاری دي او د مولانا ظهیر شاه صاحب په محنت باندې یقیني دي چې زه هر ځای ووینم زه ډېر خوشحاله شم. الحب من الجانبین. بهرحال ورونو د قرآن کریم یو دومره عظیم الشان کتاب دی چې داسې کتاب الله دنیا ته بل نه دی رالیږلی، او قرآن یو داسې کتاب دی رونو الله وی چې دا ما په غرونو نازلو خو غرونو ورته غاړه نه دی ایښې، ځمکې ته مې نازلو خو الله وی ځمکې ورته غاړه نه دی ایښې، اسمان ته مې ورکو الله وی اسمان غاړه نه دی ایښې. ای انسان دا مې تاله درکه شکر په دې باندې ادا کا. عظیم الشان کلام راته راغلی دی رونو د دنیا ټول کلامونه راوالا چې یو ځلې وې او په دویم ځلې وې په دریم ځل دې ووې بیا به مزه نه درښیي. زما د رب داسې کلام دی چې یو ځلې وې یو شان خوند کوي، چې بل ځلې وې بل شان خوند کوي، او چې څو ځلې زیات وې رونو دومره زیات خوند کوي. قرآن کریم دومره لوی کتاب دی رونو، او قرآن کریم یو داسې کتاب دی رونو الله تعالی په خپله وایي چا چې د دې نه مخ واړو لومبی سزا به ورله دا ورکومه چې من اعرض عن ذکري، چا چې زما د قرآن نه مخ واړو فان له معیشة ضنکا، الله وی لومبی سزا به ورله دا ورکوم چې زندگی به لنډ او تنګی. رونو سوچ کوي د چا تعلق چې قرآن سره نه، د چا تعلق چې د رسول الله مبارک احادیث سره نه، د چا تعلق چې دین سره نه، د هغې ژوند ته وګوره، د هغې زندګۍ ته وګوره رونو سر وخلي بر وخلي ګرځي. او د چا تعلق چې دین سره، د چا تعلق چې قرآن سره، د چا تعلق چې مدرسې سره، ورونو هغې له الله زندگی صفا ورکړي. د رب د قرآن فیصله ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د خدای نه ویرېد الله وی چې یو مقام ولو ګرځوم چې هغه جنت دی، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او رزق د داسې ځای نه به ورکوم چې دی به ځان سره حساب هم نشي کولی. نورونو قرآن تر خپل بچی کې نه وخا زمو خلق وی استاد زما ډېر لغواړي خو زما جبه نه راوړي، وی د نر زامنو چې کنزل لشي بیا څنګه جبه راوړي. قسم دی هغه کنزل بکی مولانا صاحب چې ډایجسټو کې به هم نه مومي، خو چې قرآن لشي بیا زما جبه کار نه کوي. باندې باباګان وی استاد له مې ډېر غواړي خو مازغه مې کار نه کوي، دغه باباجي له 1 लाख روپۍ ورکوي دا وشماره ته به چې د بینک کې شیر راغلی، لیکن چې قرآن لشي نو بیا مازغه کار نه کوي. رونو قرآن له توجه ورکا، خپل بچو باندې قرآن وایا، دا مه وایه چې زه پې قرآن وایم نو دوی به سواله څه کوي. قسم دی د دوی له هغه زندګي هغه برکت خدای ورکړي رونو چې تمامه دنیا ورته خیرانوي.
راشه ز تا ته ښیم د چا تعلق چې دین سره راغلی دی وروڼو په قرآن عمل راغلی دی قسم د خپل بچیم قرباني کوي خپل جیداد هم قرباني کوي خپل اولاد هم قرباني کوي لیکن وروڼو د الله په دین باندې قرباني دا بدله بیا خوند درکوي ابدل بیا خوند درکوي داسې به نه وي لکه وروڼو ته وګوره د صحابو ژوند وګوره زه کله کله د مدرسې د علماو نه تپوس وکړم چې یاره ستاسو طریقې کار دا ګزران څنګه تېرېږي هر یو وي الحمدلله قسم دی اوس مې د مولانا صاحب نه تپوس وکړو هغه وی الحمدلله هر څه خدای پراخه راکوي رونو دا د قرآن وینا ده چې ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق به د داسې ځای نه درکوم چې ته به ځان سره حساب هم نشې کولی او رونو په دین به داسې قرباني کوو څنګه قرباني چې په صحابو کړې ده ستا د ړوان د یو نمونه ږدمه د امام الانبیا یو صحابي دی حضرت خنزله رضی الله تعالی عنه یې نوم دی او رونو په د واده ړومبی شپه د ړومبی زمونږ دا طالبان خو ګورې په واده ډېر میني اوس مې هلته بیان کوي یو طالب نوی نوی واده کړو وی خدا یاره خوشحالي دی رحمت تی خوی دا واده پکې سم رحمت الله دی خنزله رضی الله تعالی عنہ او واده ته داسې خوشحالېږي الن کې وروڼو علي صاحب نه چا تپوس کړو وی من نکاح نکاح څه شی دی علي صاحب ورته وی لزوم المهر په ځان پردی حق لازمولی وی ثم ماذا بیا څه شی دی علي صاحب ورته وی سرور الشهر دی یوې میاشتې خوشحالي ده ما ترجمه کوله په کلی کې نو یو بابا به ترخ کې ډېر ناسو ویجی دا اشارې چې دنیا کې د سړي کومه ښځه دا به جنت کې می نو ما ورته وی آو وی پو مې بابا جوړ سمړې دله سوځولې دی وی پو نو وروڼو وی لزوم المهر مهر لازم ثم ماذا بیا څه شی دی وی سرور الشهر دی یوې میاشتې خوشحالي ده او ورته وی ثم ماذا بیا څه شی دی ورته وی کسور الظهر بڑی ماته شي خو د وړو مور به خوشحاله نه کې وی ثم ماذا بیا څه شی دی علي صاحب ورته وی عموم الدهر د زمانې غمونه باندې په سر انبار شي وی ثم ماذا بیا څه شی دی علي صاحب ورته وی نزول القبر قبر ته به دې کوز کړي نو د دې بلا نه به خلاص شي بهر حال وروڼو واده نعمت هم د حقیقت ته طالبه سې نه وي چې دا رحمت الله دی رحمت الله دا دی چې ستا نه خدای کم بچی پیدا کی دا بچی سوال قرآن وی پر رب میرے قسمی ته به قبر کې ناسې او د دې را ثوابونه به خدای در رسوي دا پر اشاره رحمت الله دی تاسو وایئ که طالبان گپ لګي او وروڼو حضرت رضی الله تعالی عنہ د واده ړومبی شپه ده او ړومبی شپه ده خوب ویني په خوب کې امام الانبیا ویني جناب رسول الله مبارک ویني چې د احد جنگ له تللی او په هغې کې خپل غاښونه مبارک شهیدان شوي دي خنزله رضی الله تعالی عنہ څنګه سترګې ورغلي دي او دا نظاره ولیده فورا د بسترې نه راټوپ کو بی بی ورته وی سکه ویزه آقا انعامدار می ولیدو امام الانبیا می ولیدو او په خوب کې می ولیدو می ولیدو چې غاښونه مبارک شهیدان دي ورونو خوب ډیر لوی کمال لري خو خوب د خلکو د عام سړي خوب کې او د نیکانو خلکو په خوب کې پرخي کنه نه ما تا یو وی نه پرخنی جی پیغمبر یادی وی دا زما پشانو یا خدای پاک دی مولانو کې سمې ډلې راغلي دي آیا راتوی جی پیغمبر زما پشانو د خوب دی خبر لرازم خوا میں ولی وی جی زمام دوسترگی ری داغم دوسترگی وی زمام دو اخپیری وی داغم دو اخپی وی استغفر اللہ وی داغم دو لاسو زمام دو لاسری ما وتوی تر سیک پشانے اسی اوچت اور اخلاص وی تا ما تر میں ولی سیکم دوسترگی ری استام دوسترگی ولی غصہ کے گی د سیکم دو اخپی استام دو اخپی داغم دو لاسی استام دو لاسری تم ډوډۍ خوري او غم ډوډۍ خوري وینه تا ماته رسیک چې پیغمبر ته ځان په شان وې په هغې د بلډ پریشر نه خایي کېږي او چې ته مې رسیک په شان کړې نو په هغې اوچتېږي را خلاصېږي بیا وی یره جی انسان خو زما د دیوبند علماو زمونږ دا عقیده ده چې پیغمبر انسان نو خو په شان ته بل انسان نو دا زمونږ عقیده ده انسانیت نه د بشریت نه چې څوک منکر دي مونږ وایو دا کافر دی خو پیغمبر انسانو خو بې مثل انسانو په شان ته بل انسان نو لکه نوی جی ما په شانو کنه مې خستا په شانو نو یاو مې په پیغمبر چې به خوله راله څنګه بوی به تو یاره جي د مشکو د عنبرو بوی به تو مې کاکا پتا چې خوله راشي
مې دویم کس ته بیا خوا کې ساری دي شي خلک وی کنه مړ منګک ته جیب کې راوړل پیغمبر له خدای کم شان ورکړل تر پیغمبر شان ځان سره برابر ہے وینا چې څنګه انسان نو زوم انسانم هغه انسان دی لړ مثال می ولا ورکو مې کاکا زه درنه تپوس کوما د دې نه یو ګټه راواله او د بازار ته وسه مې په 15 روپے به درنه سوکوالی وینا او مې یاقوت او مرجان دوره کانه راواله په زرګونو خرڅيږي کنه خرڅيږي زبوام چې دام کانه دی او دام کانه دی کانے کھانے بویا انسان انسانی لنڈ خبرہ دا اخبار یو دورا ٹوٹا چالا ور کوي دا که پدی پکوړی راوړ ور بکی استاد وی رشید لور جلب ور سره تر مدرسې بیا وکي چې بیختیو د اخبار په ټوټه ز پکوړی ور او د 500 روپو دورا کاغذ وسا نو پکوړی بم در کیو بقای بلا روپے بدلم جیب ډک دا سينرا خدام کاغذ دی او غم کاغذ دی مونږ وایو کاغذ بویا او خوب بویا ورونو خوب داسې دی د نیکانو خلکو په خوب کې او د عام سړي په خوب کې خو خوب به هغه چاته وی چې هغه د خوب په تعبیر باندې پوهیږي ښه یو سړی ډېر ښکلی خوب یې لیدلی داسې خوب یې لیدلی و یو خپه مې په مشرق ته او بله په مغرب ده لار کې وله شیطان مخې له ورغی او غټ پټکي یې والی او ورته وی دا وی سکه وی خوب می لیدل نه چې یو خپه مې په مشرق ته بل په مغرب او ته وی دا اخره چې بیګاش لیدل نه اوس خوب کله خوب دی چې عالم ته ویلې وی تعبیر ادارې چې په دې علاقو باندې حکومت راځي خو خوب شیطان ته وی خپل خوب ولا خراب کو بهر حال ورو زوام هغه خنزله رضی الله تعالی عنہ هغه خوب ګوري او په خوب کې عقای نامداري ولیدو په خپل خوب دومره یقین دی رب ساري نه راو دانګل بیبي وتوي اے خنزله چرته دی وتوي ما د خدای محبوب لیدلې و بیبي کچره زور سره په میدان کې شهید شوما او سبا ستا خواله ران غلما پرز د قیامت بد الله په دربار کې ملاويګو خو بیبي ګوره زړه لدی ران شي چې زما خاون زمانه پړم به په جدا شو ز رسول الله مبارک سره داسې محبت کوما ما تر خپل ځان ګران دي ما تر جهان نه ګران دي ما تر اولاد نه ګران دي داسې پیغمبر سره مې محبت ته دومره مینه ساتله بی بی ورتوی اے خنزله والله العظیم ما خود در ترنا کی لا قتلم ندی چې زما د خاون شکل څنګه ره والله العظیم خاون داغه وتوی بی بی خپکیګما ما رسول الله مبارک لیدل لري زما په قران باندې عمل له په دې قران کې په زرګونو آیاتونه د جهاد په بارک راغلي دي زم او د الله محبوب سره به جنگیګما و بی بی اغه رسول الله مبارک ما ته په خپل اوریدلی دي چې یو سړی د الله پلار کې جنگيږي د دوی نه لازم کې تنی رسیدلی چې د په جنت کې خپل مقام لیدلی د شهید دوره لوړ مقام دی عام خبره نه ده تاسو د شهید د مقام خبره نه یو خبر آیا مولانا صاحب نو ارټم به وی خدای مال مرګ د شهادت راکې دا مقتدیانم کله کله غوسه شي وی دي استاد بل سوال نشته وی خدای هغه مقتدی وته وی استاد جهاد لته نه زی ولوا کې تا ته سوک بم نګدي وی جهاد لته نه دی او الوا کې تا تاسو بم نګدي چې وادي لوزي بهر حال ورو مرګ د شهادت د خدای نه غواړه دا یو لوی مرتبه ده خو علاغه چیرلو د ځان کدل په ټیم کې ستاد اغینه مخ خپل عقل زیر راغلی دانه چې د پیرغون پشان پیرغون ابو او چتور اخلاصو هغه ټیم پیرغونم چې غواړي چې آمنا برب العالمین رب موسی و هارون لیکن ورو الله تعالی ایمان بیا منظورو نه ده مونږم د خپل معاشره کې کله کله د غمونو کې ډیر وامه بابا چې ځن کدن شروع شي بیا چغي وي یره جی کو سر تبرغند لاله دا ولا ورکا وستر آیا شو چې تریخواله د ځن کدن راغی مرته او جی د اراد سر تبیله چې دا د لاله دا باغه تاواله کې او ای خپل خور لمی سره د ورکړي بچیز مکه بنی مکه باور کې اغزوی وی بابا مازغو کار پرې خود په غنګوړو ورغه وای نه راشي وی بابا گانګوړې شروع کړې زوم دا گانګوړې چې تر اوس نه سمې نه کې روستو بیا ګورې نه سمېږي
اورلو تا ته دومره خیم چې راشه وګوره هغه خنزله رضی الله تعالی عنہ د بیبي د خوانه پاسید په نیمه شپه باندې اوتید او لار د رسول الله مبارک خواله امام الانبیاء ته په شپه کې صحابه راځي وتوی د الله محبوبه د شپې یو صحابي راغلی یو نوجوان راغلی او هغه په کافرو کې داسې پر وباسي چې د کافرو سټونه غورځي وونګه نه دی لیدلی مخ مبارک پټ کړی یو صحابي وی چې زه دومره پیژنم چې دا به خنزلای الله اکبر د خدای دین قربانی غواړي ښا د سرو وینو بدل په آسان راغلی نه دی د سرو وینو بدل په آسان راغلی نه دی په تاخ کې زړولو له قرآن راغلی نه دی دارونو صحابه په دې ویني توی شوي دي راشد رسول الله مبارک په غاخونه شهیدان دي رونو چې څوک تللی دي عربو ته عمرې له تللی دي حج له تللی دي او د عربو میدان لیدلی دی قسم دې زه په خپله تلم ما د امام الانبیاء د ترو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مزار ولیدو هغه ځای کې مې د سترګو نه اوښکې دغسې روانې شوې ځکه چې ما د هغه تاریخ کتلی هغه حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغې سره دومره ظلم کافرانو کړو چې سترګې مبارکې ورته ایستې دي رونو دومره ظلم یې کړی چې د رسول الله مبارک د تره نه شونډې پرې کړي دي دومره ظلم یې کړی چې په چړو باندې په توره باندې ولړه دي د جوسې نه بار راایستې دي امام الانبیا چې خواله راغی رونو ویې جړل چغې کړې چې یا الله دا خو زما هغه تره دی چې زما به پرې پلار مینه ماتې ده پلار خو زما د پیدایش نه مخکې وفات دی ما چې به ده ته وکتل ما به پرې پلار مینه ماته شوه زما په سر باندې د ده منګول پرته وه رونو رسول الله مبارک زه حیران شمه هغه رسول الله مبارک هغه امام الانبیاء بیا چې کله مکه فتح کړه او دا امیر حمزه رضی الله چې چا وجلی دی هغه وخشي هغه ول راځي ورته وایي د الله محبوبه زه هغه سړی یم چې ما ستا تره وجلی دی که چېرې زه ایمان راړمه نو تو خو به ما پرېږدې که نه رسول الله مبارک ورته وایي چې قرآن له راځي ایمان له راځي هر څه مې راته معاف کړي دي عبدالرحمن بابا ځکه وایي په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي و عبدالرحمن بابا وایي نیکان خلق د چا په بدو نظر نه کا که څوک بد ورسره کاندي دی به ښه کا په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا میوهدارې ونې ته چې ته کاڼي وولي که نه نو اکاڼې واپس خو د سر نه نه راتمبئ میوه راغورځئ داسې ده که نه بابا ځکه وي په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي خو ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا رسول الله مبارک ورته وي راځه هر څه مې معاف کړي دي داسې به وکړو مونږه چرې به ونه کړو مونږ نه چې یو قتل وشي مونږ ډبل کوو او مونږ وایو یې اوس چې د پیریانو کور ته کاڼي ویشتي دي راشه وګوره رسول الله مبارک کوم هغه دنیا ته نمونه پیش کړله هغه خنزله رضی الله تعالی عنه په میدان کې جنګیږي او کله چې د سحر اذان وایي د کافرو د طرفه یو غش راځي حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه په سینه باندې لګي حنزله رضی الله تعالی عنه ورو بېهوشه راپرېوتو امام الانبیا ته پته ولګېده د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې لاړې راغی چې زه تماشه شوکم دا څوک دی چې وی کتېدل هغه خنزله رضی الله تعالی عنه چې سینې په وینو باندې سره شوې ده کپړې مبارکې په وینو سرې دي رسول الله مبارک وو دا خو هغه خنزله دی چې ده ته مونږ بېګا واده کړی دی خپله بیبي دقه شان په لومبۍ شپه پرېښې ده او جهاد له راغلی دی دې ته په دین باندې مینه وایي مونږ او تاسو هم په دین مینه کوو مینه کوو که نه او جي داسې چې ځان ته څه وایي په ایمان وای مونږ خیراتي کم شی ورکو چې کم زمونږ نه ریټایري داسې نه ده یو زړه ټوپۍ به یې کور کې د بابا علیه السلام د زمانې وي دا خیراتي اوسه جومات ته خلک په پې موس کړي ته خدای دې پوه کړه چې د نوې ټوپۍ دې راونه لېږله جومات ته خو داسې شی دې راولېږه چې څوک یې د شرمه په سر ولیم نه شي چې خدایه کرونا پکې نی بنده شوې هغه سیز به ورکو خیراتی الله وی ولا تیمموا الخبیث مال ردی سیز مرا کوا یو طالب له جمعات ته مولانا صاحب له یو تن پیر اړل چې پیر اړل اړو کې تر چازوي زره ګل دین زوی ښا تاسو خو چرته پوچې شي نه دی راوړې دام څنګه چالو کو او ته وی استاد وی دا کور پښو په جوټا کړو نو مور مې چې استاد له وس وای د نرزیا
مونږ دین داسې سپک ګرځولی دی نه هغه څیز ورکه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تر هغې پورې نیکۍ ته نشي رسېدی چې تر څو پورې د هغه مال خرچ کړی نه وي کوم چې په ټول کې تا ته زیات محبوب وي محبوب څیز پېژنې چې باټوې تلاش کې یو سړي له ته خیراتي پیسې ورکې نو په ټوله باټوه کې 5000 هم پروت دی او د 100 لوټ هم پروت دی او 500 هم پروت دی 1000 هم پروت دی په ټولو کې محبوب کم یو دی مونږ هغه ورکو نه جي 10 روپۍ دی خدای جام دی لري په مخه او هغه مغه چې په ټوله باټوه کې ګورو چې زوړ لوټ پکې کم یو دی ابا خیراتی ورکو او چې چاله ورکو نو هغه په شرمونو شرمو ابا مخ کې ته بابوزي باتی جوړ کړی له استاد جی واخل را پیسې وې د نر بچي نه صدقه چې ورکې چې په دې لاس باندې ورکې چې دا بل لاس ته خبروم نه داسې په پټه ورکا او دوره په محبت ورکا صبر چې په محبت صحابه ورکړي دي تنگ شوی خو نه کنه څوک تنگ شوی دي ها ماشاءالله الله تعالی دې تاسو خوشاله کی ټول زمیدار ما سره پوره احساس ته خو ظاهر شاه بھائی می دا سرور دي چې نه سار راته په موبایل وی چې جی اس ځان درانه خلاص کړو نو به هر حال ورونو مونږ یو ختم وکړ تک ختم ونغې کې می بیانو امیر د وخت او کوم چې مولوی صاحب طبيعت دمه خو زګور تاسو پسې دمر راغلی مونږ به هر حال ورونو الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله کی او د دین خبره ډېرې خوږي تاسو ته دې پورې وي چې د الله په دربار کې یو سیز ورکې په اخلاص باندې ورکا په مینه باندې ورکا په محبت باندې ورکا څنګه چې صحابو په قرباني ورکړي دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک وئی دیو جہاد دو چندے پا موقع بانے اے عمر سمر چندہ دے راوڑے را و طویل خدای محبوبہ کور میں ٹول مال راجہ مکو او دا اللہ پا تورا میں نم کو او دا اللہ تعالی سر میں بالکل نم کو پکور کے نم میں خپلو بچو تپری خودو نم میں دار استام خطا یخلے دیتا مینہ ہوئی کہ نوئی منگ بتاسو نم مال ورکو نیمه باټوام چاله نه ورکونو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې نمبر راغې وتوی یا ابو بکر صدیقا تاسو مر چندا راوړی را ورونو د هغه اعلان ته وښه د هغه قربانه ته وښه وتوی د خدای پیغمبر کور می صرف خدای پرې خیره او د خدای نوم می پرې خیره نور چې می سمون تو ستا مخه ته می داد راوړی دي په دین باندې داسې مینه کول پکار دی ښا داسې نه چې کوم شیز د سړی بدی شي ازمونږ د خلکو له چلوم ورځي ابل مخ کې رزو کې یو ځای کې ونو یو تنته چې کې خدا چې دی چې داسې وکړو نو تور چې ودی وتی نه نه ګوري زما شوګر دی ما غي ته د سوګان ورکه چې د شوګر دی د چې ته وکړو د شوګر شو لکه چې سم ګړمنجو پیژنې کنه او زه ګورم کړه دا شیخ کلی چې نو زمیدار وتی د ستاړه لبوس کم یو بل ډکک د خدای په دین باندې مینه خوا قربانی کا ورونو الله په خوشاليږي او الہ العالمین ورونو قران کریم یو داسې کتاب دی چې الله تعالی په خپل په قران کې وایي من اعرض عن ذکری چا چې زماده قران نه مخ واړو ورونو د قران شریف ګڼ نمونه یو نومې پکې ذکر هم دی چا چې زماده قران نه مخ واړو فإن له معيشة ضنكا الله وی زندگی به لنډ او تنگ کما مولانا سیب دیناس تیرونو یو کتاب دی دیوان متنبی دا کتاب نوم دے او مولانا سیب دا کتاب دا دیوبند کورس شامل کتاب دے پا دی کتاب کے اگه یو عجیبه جمله راغسته دا اگه مولانا ابو طیب سیب لیکل رہے سو کوئی خسڑے و سو کوئی بات سائی سر زمون کار نشتی خدا کتاب دا دیوبند پا کورس کے ذکر شامل لے چه طالب تا ناشنا لغات دا عربیز دشی اغه په دې کې یو جمله راغسته دا اغه وی تخالف الناس حتى الاتفاق لهم وی دا ارچا په ار خبره کې یو بل سره اختلاف تی نه لګي د زمیدار سره نه لګي د ډاکټر سره نه لګي د دکاندار سره نه لګي د یو سوالګری بل بدی شي او د مولانو مسکه خو به خبره نه کوي د دې مسکه خدای مینه نور زیوا کی دی غوړو چا په خبره نه کوي بیخ نه
رونو یو کتاب میں کو تو حیات الحیوان نم دے علامہ کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ لکلے رے آغا پا آغی کی یو عجیبہ غل خبر لکلے را آغا ویدہ عیسیٰ علیہ السلام یو ذل پلار روانو ویدی کی شاطر شیطان را روان دے او پخربانے بارون آغستی ریو عیسیٰ علیہ السلام و توی ابلیس دا سکائے دے شیطان خپل نم ابو تلیس بن بلیس دے او د پرشتو په مقام به دته عزازیل وي او چې کله سیده ونکړه الله قرآن کې د ابلیس په نوم ستایلی دی وي دا د دې کې څه اخیستي دي بارونو کې ورته وایي شیطان ورته وایي د الله پیغمبره ای عیسی علیه السلام په دې یو بار کې ما سره غیبت دی وي دا په چا باندې خرڅې ورته وایي عیسی علیه السلام دا د آخر زمانې په زنانو باندې خرڅومه هغه ته دې زنانو اغوستې دی که نه دی اغوستې چې دوی یو ځای کېږي پردی غیبت بیخي نه کوي که نه چپي خیال ایو بادشاه وي ما ته چې چا زیات دروغ وي انعام به ورکومه نو چا ورته وي جي خټکي کې ننوتې ومه 15 ورځې مې تېر یاره خلکو ناشنا دروغ ویلي ایو ورته وي جي په دې لارې 15 ښځې روانې وې یوې پکې خبره نه کوله بادشاه انعام هغه له ورکوي دوره دروغ ما ژوند کې نو لیدل دی چې یو ځای کېږي پردی غیبت پکوي الان کیرلو غیبت څومره ګناه دی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه وی که ته دا خوښې چې زه د خپل مړ رور غوښې وخورم قرآن وی د هغه غیبت چې دی دا د هغه مړ رور غوښې خوراک دی په دې وجه ورته شیطان وی چې دا د آخري زمانې په چا باندې خرڅومه په زنانو باندې وی چې دې دویم بار کې سري وی په دې کې چغلي ده او غیبت ته ودا په زنانو دریم بار کې سری جی پدې کې خیانت ته ودا په چا باندې خرڅه ودا د اخر زمانه په دهقان او باغوان باندې خرڅوبا باغوان د مالک په مال کې خیانت نه کوي کنه بیخي نه کوي مالک چې خبري کې د نیم فصل کور ته رسولي ها یقینو کا زمونږ د کلی کې یو ملګری نو ډیره غریبي و په سمودارو کو نو چې ما بیا ولې ډېر ټاټ باټ کېو تپوس مې ته وکړو مې ملګري یې څه کار کې وی راځي اسلام آباد کې یو هوټل کې نوکر شوی ما نو مې ماشاءالله جوړ تنخواه خلا وی نه جی نور د خدای فضل پکې ډېر دی وګوره مې دې رامي ته وی تنخواه کمه ده خو نور د خدای فضل مې چې نور د خدای فضل پکې مې نور څنګه د خدای وی جی وی زه دغه ته کېنولم د خلکو نه پیسې علم څه ورته وی کاؤنٹر ته کېنولې ما هغه ما ښه وی دروازې ته جي کله 15000 روپۍ غاړې ته کم ځان لجیب کې کله 2000 روپۍ غاړې ته کم نو مې وسولې چټیان لري وینه جی مالک لګي دوی هوټل خرڅ کو مې هغه ته پته وکړې نه خرڅوم نو دې رااله خرڅې خیانت ډېر ناکاره شی دی د خیانت نه ګریزان ساته دا د منافق په علاماتو کې دا آیت المنافق ثلاث اذا اؤتمن خان څوک چې ور سره امانت کی دی خیانت په پکې کوي وزعم انه مسلم خلق به دا ګمان کوي چې دا مسلمان دی خدا به مسلمانو الله اکبر بیا وتوی په دې بل بار کې سری وتوی جی په دې بل بار کې دې کې ما سره اغا حسد دی ودا په چا باندې خرڅه وی اے عیسی علیہ السلام دا د اخر زمانه په مولا باندې خرڅوما ا حسد تی مونږه غسته دا مولان تاسو نه تاسو کوما خدای زمونږ یو دی پیغمبر زمونږ یو دی د قبر سوال جواب زمونږ یو دی قرآن زمونږ یو دی او مولانو کې ډلې سودي شماره سو کولی شي چانی کېم نشي ګولې تاسو غلابیام خې زمونږ د شوی کلی تر اپوري وزا ار جمعات کې خپل طریقه شروع ده ابل رزلته یو جنازه وا پاغه جنازه کې پلارې مړو هغه زوی په کې आवाज کوي بای غم مناول بدعت دی زه غم نه مناوم د پلار وی کیسه ختم ما غي ته ډېر غلطي موکله چې دې زم طلاق جنازې لرالو چې رزوی دا عقیده را چې غم درلو دې درې ورځې چې خلق ناسي او لاس چت کې پکې ډېر داسې پاکان خلق راشي چې خدای دې وبخه د خلی نه وخیږي کې دې شي چې الله وبخي او زوی وی چې زه ورپسې دوا نه کومه دا د زوی مې دې دشمن دی او د دې پلار بالکل جنازه نه د سوازول پکارو چې دې داسې ګن مولا سره ولې کې نو چې د ته دا تربيت ورکړي مې د سره د هندوانو طریقه پکاروا
رونو زتا ته وام دا حسد نه جوړیږي او حسد ګور ډیر ناکاره شی دی حسد چې کله ابجد تواړي نو هي 8 ته سین 60 ته او دال 4 دی په دغه حساب باندې چې الف 1 2 2 جیم 3 دال 4 ہے 5 او چیزیں 7 ہے 8 تو 9 یہ 10 کا 20 لام 30 میم 40 نون 50 سین 3 هزار رسول شم خدا سلام خوب درغله بهر حال رونو هغه نو هي 8 ته سین 60 ته دال 4 دی دا چې کله حسد ابجد تواړي ردینه 72 جوړیږي په مولانو کې چې دا دعا یا پیر کې جوړیږي دا هم د حسد په بنیاد جوړیږي او نورید کنا او رسول الله مبارک وی ایاکم والحسد وخلق غرزان د حسد نه بچ کې فان الحسد یاکل الحسنات حسد ګور داسې نه کې خوري کما تاکل النار الخطب لکه وچ خشاک د چتیلی ورته کې مونږ کې څومره حسد دی په ایمانی وایا رونو دا ټولې ډلې چې جوړیږي دا حسد نه جوړیږي یره دی مولا پسې دا دوره مخلوق روان دی راشه کزرا زړه خبره کوم خو ما په څوک نه راځي په دین کې نوې خبره راوباسه تاسو خیالي کړه دا دې ځان مشوري ښه آیو مولا نوې علم کړو ویره داسې طریقه په کار ده چې زه په خلکو کې مشهور شم هغې ورته وي جي ناشنا مسله وکړه نو خلکو کې به یاد شي ناغه د جمعې پرس پانډی له ټک ورکوي عوامو خره لال لی یا خدای پاک وی خره لال لی امام ذهبي لیکلي نو هغې کې خود د دیوبند علما داسې خلک ته دي سړي ته ډرا کړي چې غلطه مسله وکړي وي میدان ته شه ما ته مخامخ وکړه نو زه به ومنم نو هغې ورپسې رالل وي تا عوامو ته مسله کړله هغه ورته وي چې مناظره به کوو خو بیټک کې وګوره ورته نادر شاه مولي صاحب دی الله وبخي هغه تم دی یو ځای کې وي مناظره بیټک کې کوو او جومات کې نه کوو هغه ورته وي تورې دوپړی ما نه دي راوړی خلک بیټک کې غږوي ما سره د خدای قرآن دی وي جومات ته راده رونو دا ټولې ډلې د حسد نه جوړیږي نو تاسو ته مې خبره کوله مولا چې اواز وکوي خره لال لی بیا چې کله مولانو لزان لشي وي عوام خره دي وي ما ځنګلي خر یاد کړی تاسو ورته زیب راوایه وي ما هغه یاد کړی چې هلته مسله بدله کړه تو راته وکړه نو رونو حسد ناکاره شی دی د حسد نه ځان ساتئ ګورې ښه چا چې حسد کړی دی هغه الله تباه کړي دي اخیری خبره کوم بیا دعا کوم رونو حسد دومره ناکاره شی دی که نه تاسو په قرآن شریف کې د صورت یوسف اوږد صورت لګېدلی وی یوسف علیہ السلام سره رونو حسد کو چیرې زمونږ پلار د سره محبت کوي زمونږ نه زیات یوسف علیہ السلام کوي ته غورځو الله وی ته ور سره حسد کوي تی کوي ته غورځو زیر دنیا باچا کوما وګوره قرآن کنا رونو ور حسد کو او چې حسد وکړو الله ورته وی تاسو یو ولستنه او تاسو زما یوسف کوي ته غورځولې رونو پته وته نشته چې دا زموږ رور بادشاه دی او راغلی دی د خدای قرآن پکې په خپله وی لنصدقن علینا د سوالګندي په شکل کې ولاړ دی ورته وی ای عزیز مصر ای د مصر بادشاه مونږ ته ډېره لوږه راغلې ده مونږ ته ډېره لوږه لګېدلې ده ای عزیز مصر لنصدقن علینا په مونږ باندې خیرات وګټه نو د سوالګندي په شکل کې ورته خدای د حسد په وجه باندې کېنولو ته چې چا سره حسد نه کوي او تا سره کوي هغه به تا ته کیني ښه ډېر خلک روراني یو بل سره حسد کوي روړی په یو کور کې حسدونه کوي نو اورونو ابلیس وګوره آدم علیہ السلام سره حسد کو وزت څنګه سیدو کما خلقتنی من نار وخلقته من طین الله تعالی وته پخرج منها فانک رجیم وزا رټل شوی الله دې مونږ او تاسو د حسد نه بچ کی الہ العالمین دې زمونږ او تاسو نه راضي شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا را سره کې الہ العالمین دې زمونږ او تاسو نه راضي شي خدای دا زمیداران ډېر ستړي دي په ستړي ګرګوانې تر نیمې شپې پورې ناسته وکړه الله تعالی د خپل دربار نه ډېر سوار کړي الله ډېر خوشاله کړي الہ العالمین جل جلاله زمونږ علماو کې اتفاق راولي امیانو کې اتفاق اتحاد راولي یا الله زمونږ زړونه د حسد نه خالی یا الله د بغض نه خالی کې الہ العالمین جل جلاله د مولانا ظاهر شاه صاحب تر زړه نه دعا وکړي او یقیني زمونږ ته زړه دعا کوي په دې علاقه زمونږ ملګری ګڼ دي خدا سے اخلاصمن په عقیده کې الله تعالی ته ول ډیر عمر ورکړي یا الله د دین خدمت ته پاره الله تعالی زندگی ول دراز ورکړي یا الله مال او حال کې برکت واچي دا کوم ملګری وسره مدرسین دي په مدرسه کې یا الله د دې په مال او حال کې برکت واچي الہ العالمین جل جلاله په کور کې برکت واچي دعا د زړه نه وکړي د دې ختم القرآن په خاطر باندې
یا الله د چا څه قسمه مشکلات دي د خپل غیبي در نه برابر کا د خدای د چا روزګارونه نشته ښکلي روزګارونه ورته ورکا د چا روزګارونه دي خیر پکې واچوه برکات پکې واچوه یا الله بندې بیړې سره زمونږ ردي د ټولو روانې کا د نیټ باندې د ملګري ډېر بیانونه اوري چاپیرا بار سعودي کې او ډېر مسافر پکې دعا غواړي الله مسافره ورته اسانې کا یا الله په کلي باندې اسباب برابر کا مسافري خو یو عذاب دی الله د هغې دمکا پکلی اسباب برابر کھا د چا کورونو کی بیماری دی یا اللہ شفاء کامل عاجل نصیب کا دعاو کہ کم د کرونا عذاب په ملک باندې چلیږي خدای د کرونا دا وبا ختم کا یا اللہ د مسلمان بچے بچے ته محفوظ کا یا اللہ جل جلالو په قرآن د عمل توفیق راکا یا اللہ دا مدرسہ آباد لرا یا اللہ دل نورم ترقی ورکا یا اللہ د دین یو لوی مرکز وګرځوا دا سور سپینګری مشران ناس تی خدایا عمرونه دراز کا کشران امزول اللہ دیندار کھا اللہ قرآن خوان کھا یا اللہ جل جلالہ کم ملګری د لری نه راغلی دی خدای ټول خوشاله کھا یا اللہ دا قدمونه پتل د نیکه کې واچوا یا اللہ مونږ د قص په جنت الفردوس کې رايو زه کھا خدای کمه خبره مې وکړي کمه پیش راغلی ته مونږ ته معافي وکا د رمضان برکتی میاشت زمونږ ګناونه پکې مونږ ته معاف کا یا اللہ دا ملګری ټول خوشاله کھا او په وخت ځن کدن مو دا کلمه پزړو او په جب جاری وساته چې لا اله الا الله محمد رسول